السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم نواب علي. ګرانو کتونکو، په دې چینل باندې به تاسو ته د تاریخي ډرامو اپډیټ میلاویږي او د دې سره به تاریخي معلومات هم میلاویږي. دا چینل ورسره سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل آیکن دا بټن هم دباو کړئ. د دې سره به تاسو ته د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن په وخت میلاویږي. اوس راځئ ویډیو طرف ته. په دې ویډیو کې به خبره کوو د انجن التان د نوې ډرامې په باره کې چې نوم یې دی اسپیناش. په دې کې غټ کردار انجن التان چې په ارطغرل ډرامه باندې مشهور دی. په ارطغرل ډرامه کې به جنگ په توره او تیر کمان باندې وو، خو په دې ډرامه کې به د یو داسې ډبل ایجنټ قصه موږ ته ښیي چې تیز دماغ، خطرناک او پټ جاسوس به وي. په اصل کې به خاموش او ساده انسان ښکاري. په دې ډرامه کې به راز، دوکه او خطرناک میشنز هم شامل وي. په دې کې به د اول نه او د اخره پورې انسان په شک کې وي چې مخکې به څه کیږي. دا ډرامه به په 10 قسطو باندې وي. د دې مطلب دا دی چې ډرامه به په زول اوږده نو. دا به TRT طبي پلیټ فارم باندې کتلی کیږي. او په دې ډرامه کې به د انجن التان سره بوراک هاکی، میلیس کیزل السلان هم په اهم کردارو کې شامل وي. اهم خبره دا ده چې د دې ډرامې شوټینګ په 21 مئی باندې شروع شوی دی. که تاسو ایکشن، خفیه، راز او دماغ په سوچ باندې مجبوره کولو والا ډرامه خوښوئ نو اسپیناش یو داسې ډرامه کیدی شي. او په دې ډرامه کې به د انجن التان نه جوډاس نوم وي. جوډاس نوم د تاریخ په لحاظ سره هم اهم دی. عیسايي روایتونو په وجه جوډاس د حضرت عیسی علیه السلام سره غداري کړې وه او د دشمنانو ته یې د هغه ځای ښوولی و، او چې په بدله کې ورته د هغې وخت د سپینو زرو سکې میلاوي شوې وې. نو په دنیا کې جوډاس د غدارۍ، دوکې علامت جوړ شوی دی. که تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. په کمنټ کې راته ووایئ چې انجن التان یعنی ارطغرل د جاسوسۍ په کردار کې لیدلو ته څومره بې صبره یئ، او چینل ورسره سبسکرایب کړئ.